قدرمنو دوستانو سلامونه، زه غوټۍ یم. هرکری مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د برېکس هېوادونو 15مه سرمشریزه غونډه د روان کال په 13 اګست کې په جنوبي افریقا کې په بریالیتوب ترسره شوه. په دغې غونډې کې سعودي عربستان، مصر، عربي متحده امارات، ارجنټاین، ایران او اتوپیا د برېکس سازمان د رسمي غړو په توګه ټاکل شوي چې په دې مناسبات د دغه سازمان د غړو هېوادونو شمېر 11 ته رسېدلی دی. په تیرو 11 کلونو کې د برېکس هېوادونو ترمنځ د همکارۍ او پرمختګ جریان دا ښودلی چې خپلمنځي همکارۍ او ګډې د دغه سازمان د پرمختګ ریښه ده. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې تاسو ته د برېکس د پرمختګ حالات در وپېژنم. د 2022 کال تر پای پورې د برېکس هېوادونو عمومي نفوس 3 میلیارده او 200 میلیونه تنه ښودل شوی چې دغه شمېر د نړۍ په عمومي نفوس کې 40% ځای نیسي او په ورته وخت د برېکس هېوادونو د کورنیو تولیداتو عمومي اندازه 25,900 میلیاردو امریکایي ډالرو ته رسېدلې وه چې دغه شمېر د نړۍ د کورنیو تولیداتو په عمومي اندازه کې 26% نیسي. د برېکس هېوادونو د صادراتو عمومي اندازه 15 میلیاردو امریکایي ډالرو ته رسېدلی چې دغه شمېر د نړۍ په عمومي صادراتي اندازې کې 20% نیسي. د نړیوال اقتصاد د بیا سمسورتیا او پرمختګ په بهیر کې د برېکس هېوادونو لارښوونکی رول ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او پر نړیوال اقتصاد اغیزې هم د زیاتېدو په حال کې دي. د 2023 کال تر جون پورې په نړیوال بانک کې د برېکس 5 هېوادونو د رایګیرۍ حق په سرو کې 14 او د همدې کال تر اګست پورې په نړیوال پوري صندوق کې د دغو هېوادونو د ونډو عمومي اندول 15% وو. اټکل کېږي چې تر 2028 کال پورې به د نړیوال اقتصاد په زیاتوالي کې د برېکس هېوادونو عمومي خدماتي اندول 40% ته ورسیږي. ډېرو پرمختیایي هېوادونو د برېکس سازمان په پراخېدو سره د یووالي، همکاریو او ګډو په چارو کې ګډون کړی او د پرمختیایي هېوادونو د حقونو د ساتلو لپاره ډېر ښه خدماتونه کوي. باور دا دی چې ټول پرمختیایي هېوادونه به یو قوي قوت وګرځي او په نړیوالې ساحې کې به لوړ اواز پورته کړي. درانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه. بریالي اوسئ.